امیرالمؤمنین له هر څه مخکې د بخښنې فرمان صادر کړ چې اوس یې ملي حاکمیت او سرتاسري امنیت ټینګ دی. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور د افغان سرمایه شرکت پرانیست غونډه کې وایي چې امیرالمؤمنین له هر څه مخکې د عمومي بخښنې فرمان صادر کړ چې اوس یې په ټول هیواد کې ملي حاکمیت، سرتاسري امنیت او ملي وحدت ټینګ دی. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښوي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.